له کندهار څخه ډیر ښه او د پرمختګ زیری اعلان شو. دا خبر څه دی؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. له کندهاره د 7 میلیونو ډالرو په ارزښت انار پاکستان ته صادر شوي دي. له کندهاره پاکستان ته یوازې په تیره اونۍ کې د 7 میلیونو ډالرو په ارزښت 15,000 ټنه انار صادر شوي دي. د کندهار بڼوال او سوداګر له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د پاکستان له لوري د لوړې مالیې د اخیستلو ستونزې د هوارۍ په پار د هلو ځلو سربیره د نورو هیوادونو بازارونو ته هم د انارو د حاصلاتو د صادرېدو زمینه برابره کړي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس وایي چې سږکال دوی هڅه کوي څو د کندهار انار له ټرانزیټي لارو نورو هیوادونو ته هم صادر کړي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست ویان هم وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د انارو حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې په کندهار کې پر 15,000 هکټاره ځمکه د انارو باغونه شتون لري چې د اټکل له مخې سږکال به ترې نږدې 300,000 ټنه حاصلات ترلاسه شي.